الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده كتاب كشف الشبهات ده وضاحت په سلسله کې نن د الله په توفیق سره یویشتم درس دی او اخرنی خبره هغه که تاسو ته یاد وي نو هغه دا بیانېده چې بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته څه ویلي وو، د څه مطالبه یې کړې وه. موږ هم داسې یو اله وګرځوو لکه څنګه چې د دې خلکو دی، کله چې هغوی په قوم باندې تیر شو هغوی بت ته پراته وو. بیا کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حنین ته روان و، په دغه موقع باندې بعضو ملګرو چې هغه نوي نوي مسلمانان شوي او د دې مسلې نه خبر نه وو، نو هغوی دا مطالبه کړې وه چې زموږ دپاره یو ونه وګرځوه د ذات الانواط په شان، یا ذات انواط. د دې په باره کې اوږده خبره ذکر شوې وه چې دا مسله ولې دلته راوړې ده او مشرکین د دې نه څه ثابتوي، ټوله خبره ذکر شوې وه. اخرنۍ خبره دا بیان شوې وه چې کله یو مسلمان یو خبره وکړي او هغه ته دا پته نه وي چې دا خبره کفریه ده او ده ته وویلی شي، دی پوه کړی شي او دی په دغه وخت توبه وباسي د دې خبرې نه، نو دی نه کافر کېږي. دغه شان کله چې دا سړی ته منع کوې څوک چې دا مطالبه وکړي، اگر که دی جاهل دی خو دی به په سختۍ سره منع کوې، لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی. په دې باندې خبره ولاړه. د هغې نه بعد شیخ رحمه الله وی وللمشرکین شبهة اخرى، د مشرکانو سره یو بله شبهه هم ده که نه، صرف په دغه ځای باندې خبره ونه درېده، بلکې د هغوی سره یو بله شبهه هم ده. هغه شبهه څه ده کومه چې د هغوی سره ده؟ هغه دا ده چې ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على اسامه قتل من قال لا اله الا الله. ویګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اسامه باندې انکار کړو، اسامه بن زید رضی الله عنه، کله چې هغه یو کس مړ کو چې هغه څه ویلو، لا اله الا الله کلمه ویلو، وقال اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلو ګوره وی تا دې مړ کو وروسته د دې نه چې هغه کلمه ویلې وه، نو د دې نه دوی څه ثابتوي چې څوک لا اله الا الله وایي هغه نه کافر کېږي. وی ګوره هغه سړي کلمه ویلې وه، اسامه راولګېدو، هغه سړی قتل کو، پیغمبر څه چل وکړو، ولې دې قتل کو، رد یې پرې وکړو، د دې کار حمایت یې ورله ونه کړو. ولې وی هغه سړي کلمه ویلې وه. نو چې کلمه ووایي نو تو ته مشرک څنګه وی؟ تا ته دا وایي ګوره، وی پیغمبر اسامه ته وی رضی الله عنه چې تا ولې دا سړی وجلی، دا خو کلمه ویلې وه. نو وی ته څنګه یو کلمه گو انسان ته چې کلمه وایي ته هغه ته څنګه وایي چې تا شرک وکړو او ته د دې دلاسه مشرک کېږي او ته د دې دلاسه کافر کېږي. دویمه خبره درته دا کوي وکذلک قوله صلی الله علیه وسلم، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې. دا تیر شوی حدیث چې دی د اسامه ده، دا ګوره په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده او موږ په ډېرو درسونو کې ذکر کړی هم دی. دویمه خبره وی پیغمبر دا کړې ده او دا روایت هم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې مشهور حدیث ده د ابو هریره رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې ما ته الله امر کړی دی چې زه به د خلکو سره جنگ او جهاد کوم تر کوم وخته پورې چې لا اله الا الله ووایي. نو چې لا اله الا الله وایي بیا ورسره هېڅ هم نه کېږي، دې ته دا ثابتوي چې لا اله الا الله پورې جنگ دی، خو چې لا اله الا الله وایي بیا خو خبره ختمه شوه. نو وی تاسو څنګه بیا لا اله الا الله والا ته مشرک وایي او هغه ته وایي چې ستا د عقیده کفریه ده او د شرکیه ده.
وكذلك احاديث اخرى في الكف عمن قالها، او دغه شان یو څو حدیثونه برته نور پیش کی چې باغه حدیثونه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړي چې څوک کلمه وایي نو هغه به نه قتل کی. د دوانو حدیثونه دوی دا ثابتول غواړي چې کلمه وایي تو سره جنگ نشي کولای، معنی دا چې د کافر کیږي نه، د مشرک کیږي نه. جنگ خو د مشرک سره روان دی، جهاد خو د کافر سره روان دی، نو ته د کلمې ولا مبارکي به ته څنګه وي چې دا عقیده شرکیه ده. شیخ رحمه الله وی ومراد هؤلاء الجهل ان من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. وی د دې جاهلانو دا مطلب دی، جاهلانی چاته وي؟ مشرکانو ته. اولی جاهلان دي په توحید نه پوي. یو ګره یاد کړئ، یو جاهل هغه دی چې هغه سره د شی علم نه، او یو جاهل هغه دی چې پوهیږي او عمل پې نه کوي، دیم جاهل دی. ګورې لکه الله سبحانه وتعالی په ډېرو ځایونو کې په کفارو باندې رد کړی دی، وایي دا جاهلان وو، لا يفقهون لا يعقلون. خو بعض ځایونو کې الله دا هم ویلي دي وی دوی خوشحاله و په هغه علم باندې کوم علم چې دوی سره وو. معنی دا چې علم ورسره شتي. د یهودو سره علم و که نه و؟ علم د یهودو سره و، خو جاهلان دي که نه دي؟ ولې جاهلان دي؟ عمل یې پې نشته. نو کله چې یو کس که په یو مسله باندې پوه هم او عمل پې نه کوي، دی بیا هم جاهل دی. مشرک جاهل دی، که دی د توحید نه بلکل نه خبره دی، او که دې ته خبر دی او عمل پې نه کوي، بیا هم جاهل دی. او داسې به کوم ډېر شتي چې ښه خبر دي د توحید نه، ښه خبر دي له دې خبرې نه چې بندګي به یې کې یوازې د الله کې او د هغه سره به څوک نه شریک کې، خو بیا پې هم عمل نه کوي، نو دی هم جاهل دی. نو شیخ رحمه الله وی د دې جاهلانو مطلب دا دی، دې شبهې د پیش کولو هغه دا دی چې چا کلمه ووي نو دی نه کافر کیږي، نه به دی وجلی کیږي، نه به د سره جنگ کیږي. ولو فعل ما فعل، که دی هر څه کوي دته اجازت دی. دا ناشنا خبره، کلمه ووایه او بس خبره څه شوه، بس ته سپین بازي ګرځه چې څه کوې کوه. په دې مسله باندې مخکې ډېر یعنی جوابونه دي شیخ رحمه الله کړي او موږ ښه تفصیلا ذکر کړي. اوس بیا د تر دې خبرې وضاحت کوي او د اسامه رضی الله عنه د دې واقعي او د دې بل حدیث د دې جواب برته کوي. فیقال لهؤلاء الجهلة المشرکین، وی دې جاهلانو مشرکانو له جواب داسې ورکوي چې معلوم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قاتل اليهود وسباهم. دا خبره خو تاسو منئ، ښه واضحه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یهودیانو سره جهاد کړی دی که نه دی کړی دی، او د هغوی نه قیدیان هم راوستي، او واقعه د خیبر د یهودو او بنو قریظه او بنو نضیر بنو قینوقاع او د دوی د خبرې او واقعي او قصې په سیرت کې ښه واضحه دي. قیدیان کړي هم دي، وجلي هم دي، شړلي هم دي د مدینې نه. وهم یقولون لا اله الا الله، خو هغوی به هم لا اله الا الله وي. لا اله الا الله هغوی به داسې وي کوم چې د هغوی ګومان و، لکه لا اله الا الله خو زموږ د زمانې د مشرکان چې دوی لا اله الا الله وایي که نه وایي. نو یهود او نصارا دوم دا کلمه وایي لا اله الا الله، خو د خپل علم په دغه وایي، خپل ګومان څنګه چې هغوی ذهن کې دا قشانې وایي، داسې نه وایي څنګه چې ته الله غواړي، خو وایي د دې باوجود پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی سره جهاد کړی. دا جهاد یې ورسره په څه کړی؟ شرک باندې کړی. وقالت اليهود عزیر ابن الله، یهودو دا خبره کړې وه چې عزیر علیه السلام والعیاذ بالله د الله زوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په دې باندې جهاد کړی دی، جنگي کړی دی چې دوی د الله بندګي یوازې نه کوي. دغه شان د پیغمبري نه منله.
نو د هغوی سره جنگ شوی. تاسو څنګه وایي چې سړی کلمه ووایي بس د ده خبره ختمه شو. وأن أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم قاتلوا بني حنیفه، د بنو حنیفه خاندان سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو جنگ کړی دی که نه دی کړی؟ ولې کړی؟ دوه خبرو د لاسه. مسیلمه کذاب د نبوت دعوه کړې وه، بعضو پکې د هغه تابعداري کړې وه. دویمه زکات نه انکار کړی، وی زکات نشته. دا چې د زکات نه منکر دي صرف د زکات مسئله نه منله کنه، وی موږ باندې زکات نشته او موږ یې نه ورکو، دا د الله په شریعت کې به موږ نشته. د یو رکن د اسلام د یو رکن نه څه شو؟ منکر شو. کلمې ویلې که نه؟ دعاګانې غوښتې، منځونه یې کول، په پیغمبر ایمان، هر څه، خو د یو کار د لاسه هغه څه شو؟ هغوی سره جنګ وشو، جنگ د مرتدینو سره چې دا مرتد شوي دي. شیخ وی وهم یشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويصلون ويدعون الاسلام. حالانکه وی دغه بنو حنیفه خاندان قبیله گواهی د لا اله الا الله کوله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر ګڼو، منځونه کول، د اسلام دعوه کوله. ته څنګه وایې چې کلمه وایي بیا څه نه؟ وكذلك الذين حرقهم علي بن ابي طالب بالنار. علي بن ابي طالب رضی الله عنه چې کوم خلق سیزلی په اور باندې، ولې سیزلی؟ د علي رضی الله عنه مبارک کې دا غلو کړی چې هغه رسول او د الله مرتبه ته کلمه ویله که نه؟ ویله. پاتې شوي د چا په منځ کې دي؟ د صحابه کرامو په منځ کې دي. مسلمانانو سره ناس پاس دي، بیا هم د دې د لاسه هغوی څه شو؟ کافران شو، مشرکان شو. علي رضی الله عنه وسیزل. دا مسله یو څو ورځې مخکې یا یو درس دوه مخکې تېره شوې. وهؤلاء الجهله، شیخ اوس بیا د یو سړي خبرې تذکره کوي. وی دا جاهلان چې دي مقرون ان من انکر البعث کفر وقتل ولو قال لا اله الا الله. خو عجیبه ده سبحان الله چې دا مشرکان چې کله یو سړی ووایي چې قیامت نشتی نو دا ټول سره شي او ګرم شي، وی دی څه شو؟ کافر شو. دوی ورته هم کافر وایي. ولې ورته کافر وایي؟ آخرت نه انکار وکړو. ولو قال لا اله الا الله، ته دوی دی خو کلمه وایي، که کلمه وایي بیا هم کافر دی. هم دوی وایي دا خبره او دا حق خبره ده. خو دې ځکې به دوی دې ته نه ګوري چې دې سړي کلمه ویلې ده، دې ځکې ته دا خبره یې رشي ده خپله چې کلمه ووایي دی نه کافر کېږي. نو تاسو به دې سړي ته څنګه کافر وایئ دا چې د آخرت نه منکر ده او د کلمه ویلې ده. وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. او دوی دا خبره مني کچا د اسلام په ارکانو کې د یو رکن نه انکار وکړو نو هغه څه کېږي؟ کافر کېږي اگر که کلمه وایي. دا د مشرکانو مني. دلته خبره د کوم مشرکانو سره روانه ده چې لا اله الا الله وایي. یو هغه مشرک دی چې هغه تعالی اسلام او دین او هیڅ نه مني، خو جدا خبره. دلته خبره د کلمه گو مشرک سره روانه ده، کلمه وایي او په هغې عمل نه کوي. نو د ده دا دعوه ده چې څوک کلمه وایي بس ختم، ته بیا دته څنګه مشرک وایي؟ نو ورته وایي چې یو سړی دا وایي چې زه لا اله الا الله وایم او دا مونځ په شریعت کې نشتی، ته څه وایې؟ وایي دا خو کافر دی. لیکن نو څنګه کافر شو؟ لږ ساعت مخکې ته وایي چې کلمه چې څوک وایي نو هغه نه کافر کېږي. وایي نو نه جیده د مانځه نه انکار وکړو، مونځ خو د شریعت یو رکن دی. نو شیخ وایي فکیف لا تنفعه اذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه اذا جحد التوحيد الذي هو اساس الدين الرسل ورأسه. شیخ وایي عجیبه ده چې د اسلام د یو عمل د یو رکن نه منکر شو نو کلمې ولا فایده ورنکړه.
نو څنګه بیا دا کلمه دې سړي له فایده ورکوي کله چې دی منکر شي د دین د بنیاد نه چې هغه توحید دی او د ټولو پیغمبرانو بنیادي مقصد د رالیږلو دقه دی بیا ورله دا کلمه ولې فایده ورکوي پوه شوي په دې خبره کلمې فایده ورنه کړه کله چې دا سړی منکر شو د څه نه د آخرت نه کله چې دی منکر شو د اسلام د رکن نه د مانځه نه د زکات نه د حج نه د روجې نه کوي کلمه فایده نه ورکوي واجبه ده دې ځکه کلمه فایده نه ورکوي او کله چې دا سړی منکر شو د دین د بنیاد نه د توحید نه چې په هغې باندې د دین بنیاد ولاړ دی او د هغې دپاره الله دا پیریان او انسانان پیدا کړي دي د هغې نه چې منکر شي بیا وله کلمه فایده ورکوي څه ناشنا خبره دی جاهلان ځکه شیخ وایي ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا وإذا الله دشمنان د دې حدیثونو په مطلب باندې نه دی پوه او نه به پوه شي وی دوی په نه دی پوه او نه به پوه شي نو دته څنګه پته ولګي چې دوی په نه دی پوه حدیث باندې که چېرته دوی پوهېدې نو جواب یې دقه دی چې دوی به د اعتراض او د شبهه نه پیش کړې دا خو ښکاره شو چې دی په دې مسله باندې په دې حدیث نه دی پوه ولن یفهمو وی پوه به هم نشي نو دا څنګه شیخ وایي چې دوی به پوه هم نشي ضد دی پکې عناد دی پکې غوږ نه یي دې خبرې ته غوږ کم غوږ هغه غوږ یې ښوده چې فایده ورکړي لکه الله پیغمبر ته وایي چې دوی تا سره ناسي سورت یونس کې او په نورو ځایونو کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې او ګوره دوی اوري نه ستا خبره نو دا څه مطلب شو چې ناستې او اوري نه زړه سره نه اوري زه په غوږونو اوري په سترګو باندې دوی پیغمبر ته ګوري خو صرف دا د سترګو کته دي نور په دې سترګو باندې دوی حق ته نه ګوري اورېده په دوه قسمه یو صرف اورېده چې په دې غوږ ورننوځي اواز واوري دویم اورېده هغه چې هغې سره انسان ته فایده میلاویږي لکه داسې د عامو درسونو بیانونو کې هم داسې خلک ناسي تاسو به ټول تکړه تاسو باندې به دا بدګماني نه کوم خو داسې پکې ناسي چې دی صرف اوري بس لږ څه بد ورته ووایي ومنډ به ما څه ووایي به دی غریب ګډوډ شي ځکه چې د صرف یعنې بس ناست دی یو اواز اوري یو کس لګیا دی او مسله بیانوي پوهېږي او په دې نه ځکه چې هغې د زړه نه نه اوري غریب څه خبر دی او صرف خبره دی له یادوي ها دی ووایي دی ووایي دی خو نور مخکې د دی پوه نه وي او چې یو سړی تا سره درس کې ناست او زړه په یو ځای کې او سوچ یې بل طرف ته او فکر یې بل ځای کې دی په مسله څه پوهېږي هېڅ نه پوهېږي نو که ته دته ټول قرآن ختم کېږه نه او ښه په زیر زبر سره ورته ووایې خو دی په بیا هم پوهه نه شي لکه پرون ما سره یو کس رابطه وکړه د پاکستان نه چې هغه ماشوم هلک و داسې 14-15 کاله عمر وی زما مسله ده ضروري څه مسله ده ما ستا دا بیانونه وی اورم د څه وخت نه ډېر سیمې ته زده کړو خو زما پلار حرام مال ګټي نو زه یېرېږم ځکه زه خو دغه کور کې اوسېږم زه خو دلته خوراک کوم چې زما د مونځ اودس به الله قبول کړي او که نه نو ما تعجب وکړو په زړه کې او هلک یعنې دنیوي سبقونه وایي دا هم نه چې مدرسه کې سړی ما ته وایي چې مدرسه کې ځکه چې هغوی اوس زه بیانونه اورم یعنې دین یې زده کوم دلته په دې ناستو کې د دوی نه دا تپوس دی چې داسې اثر یې په تاسو کړی چې د دې طرف ته هم سوچ تللی چې زما د مونځ اودس به الله قبلوي او که نه دې ماشوم کې کمال څه و د زړه نه خبره اورېدلې ده کمال پکې دا و بیا پې ځان پوه کړی ده او بیا دا خبره زړه ته کوزه کړې ده
نو ما ته وایي چې زما د مونځ او اودس دا به الله قبول کړي ځکه چې زه خو دغه کور کې روټۍ وخورم. دویم سوال دا دی، زه وی هغوی ته خبره کوم چې ستاسو د کارونه ناروا دي، ورور ته پلار ته، خو هغوی ما غلی کي یا ما ته وایي چې دا ستا خبرې نه دي. نو الله خو ما په دې نه رانیسي که نه چې ما غلط کار لیدو او ما نه دی منع کړی. هغوی دوه سواله دي او دا د یو غټ انسان دوه سواله دي. ته زه یقینا غټ انسان وی. یو سړی مشر سپینګیری خپل بچی نی ګیره خری، لوری نی هغه اسلامي لباس نه استعمالوي، خپل روري نی هغه بېدینی، او د ده په زړه کې دا یره نه راځي چې الله به ما د دې د لاسه کیدی شي راونیسي، دا یره نه، او دا ماشوم یریږي، حالانکه الله د ده نه د دې تپوس کوي. دی ته څه وایي؟ نه کوي. کیدی شي بالغ نه وي او کیدی شي د ده د طاقت نه بهر خبره ده. لکه چې من رأى منکم منکرا حدیث خبره تېر شو، خبره ټول د طاقت ده. د ده په پلار باندې څه اوس رسي، په مشر ورور یې څه اوس رسي. خو هسې دې خبرې زه حیران کړم، د هغه سوالات چې ما وکتو او د دې وړوکي ماشوم، دا اوس خبره د زړه نه اورېدلې ده، زړه ته یې کوزه کړې ده، ځان یې بې پوه کړی دی، دا تپوس کوي. نو خبره د زړه نه اورېده، ځکه شیخ رحم الله وایي دوی په دې خبره نه شي پوهېدی، وایي ځکه چې دوی د زړه نه د الله خبرې ته ناست نه دي چېرته. ستاسو څه خیال دی دا زموږ په دې ملکونو او علاقو کې چې دا قبر پرست دي او دا پیرۍ مریدۍ والا دي او دا غلط عقیدو والا دوی قرآن نه وایي؟ وایي که نه؟ کیدی شي زموږ نه زیات تلاوت کوي، که نه شي کېدی؟ کیدی شي. د تفسیر دورې کوي که نه کوي؟ کوي. مدرسې شتي، جامعې شتي، سندونه پکې ورکوي، د صحیح بخاري دوره کوي، د صحیح مسلم دوره کوي، دا ټول هر څه وایي. او خدای نه وي چې موږ قرآن نه منو، او خدای نه وي چې موږ پیغمبر نه منو، دا هر څه وایي. مشکل دا دی چې د زړه بصیرت پکې نشته، د زړه بصیرت هغه ورسره نشته. بس خبره به منو هغه چې مولوي صاحب وایي، خبره به منو هغه چې امامي وایي، خبره به منو هغه چې کتاب کې د زموږ د مولوي صاحب، او دا به وایو څه معنی ده؟ وایو به معنی ده چې په دې به تېرېږو، بس په دې به تېرېږو. لکه اوس د قرآن یو سړی وایي او د آیت مخې له راغی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. د الله سره بل هیڅوک نه رابلي، په بلنه کې به الله سره بل څوک نه شریک دی. دا آیتونه دوی هم وایي، کله پاسې به تېر شي درشه دې سره چې ته ولاړ خو نه دي. قل هو الله احد، ترجمه هم کوي، ووایه هغه الله یک یوازې دی. نو یک یوازې څه معنی؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. دا ایتونه دوی موي، ترجمه هم کوي، تفسیر هم کوي، کتابونه به هم لیکي، خو بصیرت د زړه هغه ورسره نشته، ځکه نشي پوهېدی داسې سړی. نو ځکه شیخ دا وایي چې دوی په دې حدیثونو پوهه نه دي او پوهه به هم نشي. ښه اوس تاله جواب درکوي، ګوره وایي داسې به پوهه کې. فأما حدیث اسامه رضی الله عنه، هر چې وایي اسامه رضی الله عنه دی، فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام. اسامه راولګېدو یو سړی مړ کو چې هغه دعوه د څه کړې وه؟ د اسلام، بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. ګومان داغه داو د اسامه چې د چې د دعوه د اسلام وکړو د کلمې ووي، نو دی د یری د لاسه ووي، دی یریږي په خپله وینه او په مال باندې. او دا مشهوره واقعه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې کله چې اسامه بن زید رضی الله عنه دا واقعه را پیښه شو، نو دا دوی تلي یو قبیلې طرف ته چې هغې ته حرقه ویلی کېږي.
حرقه یو خاندان دی د جهینه د قبیله یو شاخ دی. نو دی او یو انصاري ورسره بل دوی په یو سړي پسې ورمنډې کړې او دا سړی راګیر کو. چې راګیر کو څنګه راګیر کو؟ هغه لا اله الا الله کلمه وویل. نو هغه انصاري خپل لاس بند کړو. لاس بندولو څه مطلب؟ داسې بند کړو غلی شو بس وی کلمه وویل. اسامه وی نه چې د یری د لاسه دا خبره کړې د سړی مړ کو. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو په دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتهایی خفه شو او غوسه شو. وی اسامه سړی دی وجلی بعد ان قال لا اله الا الله، بعدما قال لا اله الا الله، ورستو د دیني چې هغه کلمه وی لا اله الا الله تا مړ کو. یا رسول الله قالها متعوذا، په دې باندې زمانه ځان پټو، په دې رانه ځان بچ کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فلا شققت عن قلبه اقالها ام لا، نو دا زړه به دې ولې سیرلو یا تا ولې زړه سیرلې دی چې تا ته پته و چې د یری د لاسه دا کلمه ویلې که نه رښتیا ویلې ده، تا ولې زړه لټولی. بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یو روایت کې راځي ماذا تصنع بلا اله الا الله یوم القیامه. اسامه د لا اله الا الله سره به د قیامت په ورځ څه کوي؟ او دا خبره په مخه کوله، په مخه کوله. نو دې کې صرف اشارتن دغه خبره ذکر کوم چې د مسلمان د قتل نه ګوره ځان لرې ساته. او دقه ته موږ وایو په دې زړه یې ولیکه او دې غوږ ته یې ور واچوه ماذا تصنع بلا اله الا الله یوم القیامه. د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله سره څه کوي؟ که څه جواب د سړي بیا خو صحیح دی. ښه اوس راځو دې خبرې له. نو اسامه دا سړی ولې وجلی دی؟ کلمې د یری نه ویلي ده، نو دی مسلمان شوی نه دی. شیخ رحمه الله وی والرجل اذا اظهر الاسلام، او یو سړی چې اسلام راښکاره کړي وجب الکف عنه، چې اسلام یې راښکاره کړو بیا به دې ته غلی کېږي. نو دا خو به مخامخ سړی ښه خوشحاله شي چې زما خبرې لرالي که نه، چې اسلام یې راښکاره کړو نو بیا به دې ته څه کېږي؟ غلی کېږي. به غلی کېږي څه معنی ده؟ څه به ورته نه وي. دا خو سړی خوشحاله شي واقع زما غوې لرالي چې کلمه دې ووایي نو بیا به څه نه وي. نه وی حتی یتبین منه ما یخالف ذلک، د کوم وخته پورې به ځان بند ساتي؟ تر دې چې د هغه نه داسې څه نه راښکاره شوي چې هغه د دې کلمې خلاف وي. دلیل پې څه دی؟ وانزل الله فی ذلک، دلیل واوره. د دې واقعې په وخت کې الله د آیت نازل کړی دی په سورة النساء کې دی یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. ای ایمان والو کله چې تاسو وځئ په لار د الله کې نو څه کوئ؟ تحقیق وکئ. فتبینوا ای تثبتوا، تحقیق وکئ، معلومات وکئ. داسې به نه کوو چې د سړي کلمه ووایو بس وي دی د زړه نه دی ویلي، نه نه تحقیق وکړه. نو شیخ رحمه الله وی د آیت دا مطلب دی چې چا کلمه ووایي نو د هغه نه به ته لاس بندې. یو دویم کار به څه کې؟ تحقیق به کې. نو که چېرته د تحقیق نه بعد داسې څه راښکاره شو د ده نه چې هغه د اسلام خلاف وي بیا به ورسره جنګ کې. دلیل فصیح په دې څه دی؟ فتبین. اوس دې خبرې ته سوچ کوه. شیخ څومره ښکلې خبره کوي. ولو كان لا يقتل اذا قالها لم يكن للتثبت معنى. اوس ګور دې ته سوچ وکړه. که چېرته د کلمې نه بعد څوک نه وجلی کېدی، کلمې د ویلو نه بعد څوک نه وجلی کېدی، نو الله بیا د تحقیق څه لپاره وایي؟ پوه شو بلې خبره که نه یې پوه؟ څوک پې پوه دی؟ ما به څوک پوه کړي؟ صحیح شو.
او صحیح شو دا خو تحقیق شو هم دکه تحقیق ته خو ته به دا سړی پې څنګه پوه کې د تا ته چې وي چې کلمه ووایي بیا به ورته څه نه وی ما پوه کزه زه تا ته وایم جاوید صاحب زه تا ته وایم چې یو سړی کلمه ووایي لا اله الا الله هغه ته څه نشي ویلی ځکه چې اسامه سړی مړ کو پیغمبر وسلم په انکار وکړو جنگ به کې د سره د کوم ځای کې دي د سره به جنگ کې دی جواب دی سړی کلمه وی بس ځان بند که په دیزی باندې خبره ولاړه وي نو بیا د ده شبهه ګوره برابر ده چې چا کلمه وي ته به ورته څه نه وي خو الله وایي نه فتبینو لاړ شه تحقیق وکړه که چېرته دته هېڅ هم نه ویلی کېدی د کلمې نه بعد که دی هر څه کوي دی نو بیا د تحقیق مطلب څه شو تحقیق خو هم دې دپاره دی چې د دې څه خو نه دي کړي چې هغه د اسلام خلاف وي نو که چېرته څه ثابت شو نو بیا د جنگ اجازت دی نو دوی نه دي پوه په دې حدیث باندې اسامه له څه پکارو ولې تحقیق پکارو اسامه رضی الله عنه پکارو چې صبر یې کړی وی تحقیق یې کړی وی که د تحقیق نه بعد داسې سره ښکاره شوی وی چې دا سړی د یرې د لاسه کلمه وایي نور د اسلام نه مني نو بیا خو صحیح وه نو ته به دته ووایي چې ته څنګه دا وایي چې اسامه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رد کړی ته وایي نه پوه په دې حدیث باندې ها وکذلک الحدیث الاخر وامثاله دغه شان دا نور دا بل حدیث چې دی د هغې په شان چې نور دي د هغې هم دقه معنی ده چې چا اسلام او توحید راښکاره کړو نو موږ به ترې ځان بندو شیخ وایي الا ان يتبين منه ما يناقض ذلك که چېرته داسې څه راښکاره شو چې هغه د دې توحید خلافي بیا به دې رانیوی کېږي دلیل پې څه دی اقتلته بعدما قال لا اله الا الله وقال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله خدینه مخکې چې شیخ دا خبرو کو زبته بل دغه ذکر ک دویم حدیث هغه څه ذکر کړو په شوبه کې تا چې ویل زبدا وخت پورې جنگي کوم چې شو پورې خلکو لا اله الا الله نه ویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې چې لا اله الا الله وی نو د مال او د وینه زمانه څه شو په حفاظت کې شو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الا بحقها دا ټکه به کې دوی نه وای چې دا کلمه چې چاوي او حق ولا ادا کو نو د زمنګ نه په حفاظت کې شو حق دې د دې کلمې صرف په خله باندې خو ویل نه دي کنه کلمه دی وی د دې حق ادا کا حق دا دی چې تب د دې کلمې په سوري کې ژوند تیرې په توحید باندې به عمل کې به ته دا کلمه وي ته هیڅ څوک سني شي ویلې او که صرف په خله وي او حق ادا نه کی ها پیدا نه ورکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی مسلمان به نه وجل کی مگر په درې خبرو چا دې دي مشهور خبره ها چې واده شوی زنا وکړي او قتل یې کړی د هغې په بدل کې مرتد شي دا مرتد څه ته وایي چې اسلام یې پرېښودی کلمه یې ویلي که کلمه یې ویلي ده که نه یې ده ویلې خو چې کله یې د کلمې حق ادا نه کو مرتد شو ووجلی شو وجلی شوی ولې دی د دې د لاسه چې هسې یو سزا یې ورله ورکړه که نه دی مرتد شوی دی کافر شوی دی که نه کافر نه دی شک یې چې یو سړی اسلام پرېږدي دا کافر دی که نه دی چې اسلام یې پرېښود خو بل طرف ته بله لارې نشته کافر دی که دې کوم سوچ ته ضرورت شته چې اسلام پرېږدي دی کافر دی که نه دی چې اسلام پرېږدي خو مرتد شو کافر شو نو چې کلمه ویلو نه بعد سړی نه کافر کېږي نو بیا دلته څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو مسلمان نه وجلی کېږي مګر په درې خبرو یو یې پکې ذکر کړی کله چې دی التارک لدینه چې کله خپل دین پرېږدي
دین پرېښودم دقې ته وایي چې سړی توحید پرېږدي عقیده پرېږدي. دین خو بنیاد عقیده ده، نو چې عقیده یې پرېښوده ده نو خو هر څه لاړو پاتې شو. نو د دې دویم حدیث هم جواب وشو، تا دا حدیث پوره نه دی بیان کړی، ته صرف دغه یو ټوټه د حدیث وایي چې پیغمبر وایي چې زه به د هغه وخته پورې خلکو سره جنګ کوم چې څو پورې کلمه ووایي، او په دې ځای ته ودرېدې. وایي مخکې خو پوره که کنه الا بحقها، دا ټکی اوس راولي وایي نه وی. پیغمبر وایي چې که چېرته د دې حق ادا نه کو د رانیو ګنجایش پکې و نو بیا به ورسره هم جنګېږم او بیا به ولم سزا ورکوم. نو دوی نه دي پوه په دې باندې. شیخ رحمه الله بل جواب کوي، وی کم پیغمبر چې دا خبره کړې ده اسامه ته چې تا ولې دا سړی مړ کو وروسته د لا اله الا الله ویلو نه، او دویم دا ویلي دي چې ما ته امر شوی دی چې زه به د خلکو سره جنګ کوم چې څو پورې هغوی کلمه نه ویلي. هم دقه پیغمبر د خوارجو په باره کې ویلي دي اینما لقیتموهم فاقتلوهم. دا خوارج چې تاسو ته کوم ځای کې میلاو شي نو څه یې کوي؟ قتل یې کوي، مړه یې کوي. دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی. بل ځای کې پیغمبر ویل ان ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد، که چېرته دا خوارج زما په زمانه کې راووتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینو دې به وجنم لکه څنګه چې عادیان مردار شي، مع کونهم من اکثر الناس عباده. حالانکه خوارج په عبادت کې سو د ټول نه زیات عبادت هغوی کو. وتحلیلا الله به یادو حتی ان الصحابه یحقرون صلاتهم عنده، صحابه کرامو بخپل منځ د هغوی د منځونو په مخ کې سپک ګڼو. وهم تعلموا العلم من الصحابه، او هغوی علم د چا نه زده کړی دی؟ د صحابه کرامو نه. فلم تنفعهم لا اله الا الله، خو لا اله الا الله ولا فایده ور نه کړه. معنی دا چې د دې جنګ نه بچ نه کړو، د دې قتل نه. ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. منذ لا فائدة ورنكرة، فائدة مطلب سده يعني دري جنگ نه دري قتل نه بچ نکړو نه. هغوی د اسلام د دعوی هغوی له فائدة ورکړه چې کله هغوی داسې کار وکړو چې د شریعت خلاف. اوس خوارج قول راجح دا دی چې خوارج مطلقاً کافران نه دي. خوارج ته کافران نشي ویلی، په بعضو حالاتو کې کافران کېږي، هغه استثنایی مسلې دي، خو نور په دې باندې اطلاق نشي کولی چې خوارج کافران دي. نو بیا دلته په دې شیخ باندې یو سوال واردېږي چې ته مسله د مشرکانو روانه ده چې هغوی له لا اله الا الله فایده نه ورکوي، او خبره دې پکې د مسلمانانو راواچوله. خوارج خو مسلمانان دي، خوارج څه دي؟ مسلمانان دي، کافران خو نه دي. ها بعضو حالاتو کې کافر کېږي، هغه جدا خبرې دي، نور خوارج مسلمانان نه دي. نو جواب دا والا دا د شیخ د خبرې جواب دا والا زه ته کوم. د کلمې ویونکي سړی، د کلمې ویونکی سړی چې هغه د خارجي دی، د خوارجو نظریه ده، بچ نکو دی د څه نه؟ د قتل نه. لکه کله چې ولی الامر د مسلمانانو مشر ته په دې کې مصلحت کاری شي نو خوارج به وجني. دې کې د علماو اختلاف دی چې آیا خوارج چې څنګه ویني وجني به که نه. تحقیقي قول په دې کې دا دی والله اعلم چې کله خوارجو فساد خورو او یره و چې دوی امت ته نقصان رسوي بیا به وجلی کېږي. موتا به وجنو مشران، مسلمانانو د مشرانو دا کار دی. دا نه چې ته ټوپک او تماچه راوالي او ګرځي چې پیغمبر ویلي دي چې کوم ځای کې میلاو شي مړ کوي، ځان به اول پوه کوي په قرآن او په حدیث باندې. اوس دا خارجي چې وجلی کېږي موږ به وایو چې دی هغه یو دی چې کافر شوی نه دی. بعض خوارج داسې دي، بعض په پوخانو کې خصوصا چې هغوی د کفر درجې ته رسېدلي دي، او جدا خبره ده. خو دا خارجي چې ډېر عبادات هم کوي او منځونه هم کوي، تر دې چې صحابه کرام خپل منځونه د دوی په مخ کې کمزوري ګڼي، دی وجلی کېږي. نو دې کلمې وله فایده ورکړه،
په دې کې چې دی د وجلو نه منې شي ورې نه کړه، حالانکې سړی څه دی؟ مسلمان دی. نو چې مشرکي او په کفر کې واقعي دله کلمې به څه فایده ورکړه؟ اوس پوه شو که نه؟ ځکه د علماو په خبرو باندې پوهېدو دپاره دې دپاره هم غټ تیز ذهن پکاري. دا نه دی چې بس شیخ خبرو کړو ته د اړیکې راپاسې، خصوصا دا نوي نوي نه دا دین چې زده کوي، د علم چې زده کوي، د ده په دې علماو باندې دا رد ډېر خوښ پلانی شیخ او خطا دی، دا خطا ټکي ولا سم خوند ورکوي، خدای به ناظره قرآن نشي ویل. ځکه هغه د مصر یو عالم دی شیخ محمد حسان، هغوی زه پیر جومات ته ننوتم، وایي هلک پکې ناست څه کتاب یادو داسې 14 15 18 پورې عمر یې، وایي سبا سوالونه یې مانه شروع کړو. وایي ما ته یې وایي چې شیخ صاحب د شیخ محمد حسان ته یې وایي چې دا شیخ البانی ما ته متساهل ښکاري، شیخ البانی امام البانی ما ته متساهل ښکاري، ډېر په اسانۍ سره یو حدیث ته وایي دا صحیح دی. وی ما وټپو په دې ملا باندې، وی ما چې بچي اول علم وکړه بیا به غر په باره کې خبرې کوې. چې 14 کاله ما ته الباني متساهل ښکاري، اول دا خپل علم وکړه بیا به راځي دی. د اوس نه تا په شروع په مشایخو دې شروع وکړه، په کومو مشایخو؟ هغه کوم چې پکې امامان دي په هغوی له منډه شروع کړه، په لږو یې کار هم نه کېږي، یعنی سمه سټه پکې راونیوه. شیخ البانی متساهل، بعض په دې زمانه کې د زموږ په دې سلفیانو کې داسې ډېر شتي ګورئ، دا چې یا نوی نوی دینداره شوی او یا نوی نوی علم کوي، او یو څو کتابونه د یو شیخ سره ووایي که نه د ده بیا بریک نه لګي. پلانی شیخ تکړه دی، خو دا پلانی شیخ اوس که یو عالم په عالم باندې رد کوي نو بیا هم علم ورسره دی، نو لګیا دی. اوس تا ته چا ویلي چې ته دا مسلې او که چېرته تا ته پته م ولګي چې یو علم خطا دی، نو تأدبا د ادب د لاسه به ته دا خبرې عام د مشرانو په مخ کې نه کې. ها تا ته پته ولګېدی چې دا شیخ په دې مسله کې څه دی؟ خطا دی، بس مې منه او بیا راولګي او دا داسې او دا داسې. نو اوس د شیخ محمد بن عبدالوهاب دا کتاب چې ګوري داسې دقه شان سړی مړه د اوس دې شیخ ته وګوره خبره د سره وانه ده او دې چېرته لاړ. دې باندې پوهېدو دپاره ډېر اوچت ذهن پکار دی، دا داسې خبرې نه دي، دا د غټ انسان خبرې دي. خوارجو په باره کې چې کله یو حاکم امر وکړي چې مړه یې کوي، د دې کلمې د لاسه هغوی د مرګ نه بچ نه شو، بچ شو. یو مشرک څنګه د دې کلمې د لاسه د کفر نه او د مرګ نه او د قتال نه او د هر څه نه بچ شو؟ عجیبه خبره نه ده؟ حالانکه خوارج هغه خلک دي چې انتهایی عبادتونه به کول او منځونه کول، صحابه کرامو خپل منځونه د هغوی په مخ کې کمزوري ګڼل. دغه پیژنې دا عبدالرحمن ابن ملجم څوک دی؟ علي رضی الله عنه چې شهید کړی، پیژنې که نه؟ څه قصه مې اورېدلې د علي رضی الله عنه. عبدالرحمن ابن ملجم خارجي ډېره لګېدلی دی او شهید کړی دی علي بن ابي طالب رضی الله عنه. تاسو دا پته شته د عبدالرحمن ابن ملجم انتهایی په قرآن باندې پوهېدو، بلکې عمرو بن العاص رضی الله عنه چې د عمر بن خطاب مشر کړی په مصر باندې، نو عمر ولیکل عمرو ته وایي زه یو سړی تا ته درلېږم ستا طرف ته او په ځان باندې غوره کومه، هو عبدالرحمن ابن ملجم، عبدالرحمن ابن ملجم درلېږم، اجعل له دارا يعلم الناس فيها القرآن، یو کور ولورکه یو ځای ولورکه چې خلکو ته قرآن ښیي، ځکه چې انتهایی پوه دی په قرآن باندې. نو کله چې عمرو ته هغه ورسېدو نو هغه وله یو کور ورکو، یو ځای وله ورکو، خلک به د هغه خوا ته راتلو. هماغه سړي چې چل وکړو
علی رضی الله عنه شهید کو. نو چې سره د دومره علمه دی په غلطه روان شو، سره د دومره علمه او د صحابه کرامو سره پاتې شوی، نو د نن سبا یو کلمه گو چې علم ورسره نه وي، نه دین پیژني، نه الله پیژني، نه پیغمبر پیژني، ولې دی په کږه لار نه شي تللی شي. بله خبره دا ده، شیخ وی وکذلک ما ذکرنا من قتال اليهود، د یهودو سره جنگ شوی دی، هغوی کلمه وي، وقتال الصحابه بني حنیفه، بنو حنیفه سره جنگ شوی دی، هغوی کلمه وي. بله خبره پکې دا زیاتی ذکر کړې ده، وکذلک اراد النبي صلی الله علیه وسلم ان یغزو بني المصطلق، پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده کړې وه د بنو المصطلق سره د جنگ. لما اخبره رجل منهم انهم منعوا الزکاه، کله چې یو سړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خبر ورکو چې هغوی زکات نه ورکوي. دا قصه موږ تاسو ذکر کړې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الولید بن عقبه ابن ابي معيط لګلو چې ته د بنو المصطلق نه څه راوړه؟ زکات راوړه. دو طریقو سره دا خبره ده چې یا خو دې سزي پورې سفر کړی د ویرېدلی راغلی، او یا دا چې د ده د بنو المصطلق سره د پوخانه دشمني وه، نو دی چې کله رسېدلی دی هغوی ته پته ولګېده چې پیغمبر استازی را لېږلی دی، هغوی لارې ته راوتي د خوشحالۍ نه، هغوی د خوشحالۍ نه کوم ځای ته راوتي دي؟ لارې ته. دی یېرېدلی دی چې ما وجني هغه بدل رانهیږي، هغه دشمني زمانه وباسي کومه چې زما د دوی سره د جاهلیت اوغ نه واپس مدینې ته راغلی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته زکات وایي، هغوی زکاتونه نه ورکوي، خو منکر دی وایي چې موږ زکات نه ورکو. دا اوس د دروغ وي او دا خبره یې د ځان نه وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسان تیرول چې زو جنګ ورسره کوو، زو څه ورسره کوو؟ کلمه ویلې که نه ویلې بیا ورسره هم جنګ کېږي. وایي هغوی منکر دي د زکات نه ورکوي. یو دا روایت داسې دی چې کله هغوی ته داسې پیغام رسېدلی و چې د پیغمبر استازی راځي د څه دپاره؟ زکات دپاره، خو لیټ شو، نو هغوی ویرېدو چې چېرته مدینه باندې چا حمله نه کړي، پیغمبر ته چا نقصان نه رسولی، زه چې ځو مدینې ته. ټول راووتو. د دې ځای نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لښکر تیار کړی، کسان یې تیار کړي، دوی روان او مخې له ورغلو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته زکات هم نه ورکوو. یا رسول الله موږ خو په انتظار وو د اوسه پورې، خو څوک رانغی، نو موږ ویرېدو چې داسې نه په مدینه باندې چا حمله کړي، موږ خو مرستې لره روان یو، دغه زموږ زکاتونه دي، زموږ مالونه دي چې څه ستاسو خوښه قواعد. الله آیت نازل کړي، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ای ایمان والو که چېرته یو فاسق خبر دروړي تاسو له نسی چلو کوي، تحقیق کوي. ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. داسې نه چې یو قوم له په ناپوهۍ سره نقصان ورکوي او بیا به پښیمانه وي. وکان الرجل کاذبا علیهم، دې سړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دروغ ووایي او په هغوی بهتان وتړو. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي يحتج بها ما ذكرنا. نو دا څومره خبرې چې ما وکړې د دې ټول دا مطلب دی چې دا څومره حدیثونه چې دوی ذکر کوي د دې مطلب دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مراد هم دقه دی چې یو سړي کلمه ووایي ته ترې غلی شه، خو که چېرته داسې څه ترې راښکاره شو چې هغه د دې کلمې خلاف، نو بیا به رانیوی کېږي. پوه شوئ تاسو په دې که نه؟ دومره اوږدې خبرې مو کړې چې نتیجې دا راوځي تاسو به پوه ونئ، دا به بیا ډېر خوند وکړي. ولهم شبهة اخرى، دا هغوی بله شبهه ده، دا اوس ډېر ناشنا شبهه ده، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، ان الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى عليهم السلام، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشهور حدیث دی. وی خلق به د قیامت پر ورځ مرسته د چا نه غواړي؟ آدم علیه السلام نه. یستغیثون، مرسته به ترې غواړي، مدد به ترې غواړي د آدم علیه السلام نه، بیا
نوح علیہ السلام نه بیا ابراهیم علیہ السلام بیا موسی بیا عیسی علیہ السلام او ټول بسو کی ټول به عذر پیش کی ار یو سره به د خپل ځان غمی او وی به چې زمونږ رب نن په غضب کې دی چې نه مخکې دومره غضب کې و نه به شي موږ تېرېږو نو آدم علیہ السلام به داخله کولیږي په نوح علیہ السلام پسې وي دی اولنی پیغمبر دی چې الله دې ځمکې ورته لېږلی هغه به انکار وکړي به داخله کولیږي په ابراهیم علیہ السلام پسې چې دا د الله دوست هغه به انکار وکړي وایي تاسو لاړ شئ په موسی علیه السلام پسې د الله سره خبرې کړي دي کریم الله دی هغه به انکار وکړي وایي تاسو لاړ شئ په عیسی علیه السلام پسې د الله بغیر د پلار نه پیدا کړی عیسی علیه السلام به انکار وکړي وایي تاسو لاړ شئ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې د هغه انسان دی چې الله وله تېر شوي راتلونکي خطاګانې ټولې معاف کړي دي دا شتي کې نشته دا مسله شتي نو تاسو ته څه ثابتوي وایي فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا د دې نه خو دا فایده راووته چې مرسته د غیر الله نه غوښته شرک دی که نه دی نه دی دلیل به څه دی چې نه دی دا دلیل دی چې خلک په آدم علیہ السلام پسې نوح ابراهیم موسی عیسی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو تاسو څنګه وایئ چې غیر الله ته را مدد شمو او د غیر الله نه مرسته مه غواړئ او کافر شو او مشرک شو او دا وګوره دا اوس بله شبهه جواب وی شیخ وی سبحان من طبع على قلوب اعدائه پاک دی هغه ذات د هر عیب نه چې مهر یې لګولی دی د خپلو دشمنانو په زړونو باندې څه مطلب دی دې خبرې جواب نه مخکې دا خبره وکړه دوی په زړونو مهر لګېدلی خبره روانه ده څه ده او دوی لاړو کوم ځای ته جواب واوره فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها مرسته غوښته دی یو مخلوق نه دي د غوږ کې دي دا شبهه اکثر د قبر پرست او غلطو عقیدو ولا کتبه راکوي ورته وایه مرسته غوښته د یو مخلوق نه په داسې کار کې چې د هغه په وس کې د دې نه خو موږ انکار نه یې کړی د دې نه چا انکار کړی کما قال تعالی فی قصة موسی د موسی علیہ السلام په قصه کې دا دی چې کله هغه راووتو ښار ته سورة القصص کې دا خبر الله ذکر کړې ده نو ښار کې څه ولیدو دوه کسانو جګړه کوله یو قبطیو او یو بني اسرائیلو کې یعنی یو د ده په ملګرو کې دی او په خلکو کې دی یو د فرعونیانو نه دی نو دغه فرعوني دا قبطي پې څه دی زورورو فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه الله وی مرسته وغوښته هغه چا چې و د ده ډلې نه په مقابله د هغه چا کې چې و د ده دشمنانو نه څه چلې وکړو مرسته یې وغوښته دا غلطو عقیدو والا دوی ټکي پورې نښلي په څه پورې په ټکي پورې پښتو کې وایي که نه چې اوبې راوالي د هر شي ته لاس وراچي یعنې چې کوم ځای کې ویني مرسته غوښته وګوره دلته یې مرسته غوښتلې نه وګوره دلته ته خو ځان په خبره پوه مرسته غوښته د مخلوق نه د هغه کار په باره کې چې د هغه په وس کې د دې نه خو موږ انکار نه یو د دې نه چا انکار کړی دې ځای کې د کس مرسته غوښتې ده د موسی علیه السلام نه مرسته د څه غوښتې ده د څه مرسته وکړه د دې سړي نه مې خلاص کړه د دغه په اوس کې وکړه نو وایه
عقل دلته کوم ځای نه راوړم. یو سړی وی پیر بابا بچی راکې، او یو سړی تا ته آواز وکړي وی راشه دې پلاني نه مې خلاص کړي، دې کې څه فرق شته؟ هغه تا ته وایي تا چې هغه سړي ته ووایي چې راشه ما خلاص کړي، وایي تا مرسته وغوښته. سبحان الله. د شیخ دا خبره وایي سبحان من طبع على قلوب اعدائه، دوی په زړونو باندې مهر لګېدی. او دې خبرې ته وګوره او دې ته وګوره. اوس دا سړی دا د موسی علیه السلام نه چې مرسته غوښتې نو دی د موسی علیه السلام په ډله کې دی، من شیعته، د هغه د خلکو نه دی. نو دی څنګه شرک کوي؟ موسی علیه السلام راغواړي، نو دا خو شرک نه دی. په دې کار باندې موسی علیه السلام قادر و که نه و قادر؟ موسی علیه السلام مړلی په ټیم څه په کوم ځای کې و؟ په مدینه کې و، په مصر کې و. یادې کړئ درې خبرې. په دې مسله دا زه خپولی شم کله ناکله چې زه ډېر یعنې د زړه د کومې نه تاسو ته یو مسله واضح کوم، باقي ملګری پوهولی شي. دا درې خبرې یادې کړئ، دا ته وایم د زړه نه. ګوره، موسی علیه السلام په دې کار قادر دی که نه دی؟ ژوندی دی که مړ دی؟ په کوم ځای کې دی؟ مخامخ ولاړ دی. درې خبرې دي. ګوره، ژوندی دی، مخامخ دی، طاقت شتی. دې نه چا انکار کړی، دې نه خو منکر نه یو. وكما يستغيث إنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. اوس یو سړی دی د خپل ملګري نه په جنګ کې مرسته غواړي یا په نور څه کې، وایي د دې نه خو موږ منکر نه یو چې د هغه بې طاقتي. شیخ رحمه الله خبره صرف دې پورې کړې ده. نو موږ هم دا وایو چې دغه د شیخ صاحب دا خبره ده، یو سړی ژوندی دی، غایب نه دی، طاقت شته، دې مرستې نه څوک انکاري دي. لکه ته یو سړي ته دا ووایې چې ماله د دوکان نه ډوډۍ راوړه، یا ګاډی داسې ووایو ګاډی دې خراب دی او یو ګاډی بل تېرېږي او ته مرسته دنه غواړم، مرسته بل مشرکه مرسته دې وغوښته چې څوک د شرک په معنی نه پوه، او هغه بل به د پسې راشي هغه تا چې ورته ویلي چې ستا دا کار شرکیه ته چې د باباګانو ته آواز کې وایي مشرکه نه خو دې پخپله هم شرک وکړو. څنګه مې شرک وکړو؟ وایي تا چې ګاډي والا ته وایي مرسته دې نه غواړم. نو اقامقله ته چې د قبر او درګاه او دربار ته پروت ته دا غواړي؟ ته اول مړي ته پروت یې، یاده کړئ. ته چا ته پروت یې؟ مړي ته. ستا نه اوري. دویمه هغه څه چې غواړي چې هغه د الله خصایصو کې دي یا خو د الله پورې خاص دی. مالداره مې کوي، دا د چا کار دی؟ د الله. دلته سړی مخې ته روان دی، ګاډي کې ناست دی، راشه مړه دغه ورته ولګو کرنټ یا اشتراک یا دغه راوړه کیبل راوړه یا ګاډی سټارټ کړو یا څه، د هغه پې طاقت شته، مخامخ ته ژوندی دی. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. ومن دا كم مرست غختين منكريو مرست غختونا شيخ وي دا دي أولياء الله دي قبرونو بخواكي چرا مرست غواري من دا دين منكريو. دا دي نقولي من منكريو نه ژوندي دي نه اوري او نه په دې کار قادر دي، موږ د دې نه منکر یو. لکه دا داسې یو نیم سړي ته به حیران شي، لکه دا بعض زموږ دا وروڼه چې په مسله نه وي پوه چې ته دا کار بدعت دی، وایي تا چې په دې سر باندې دا سپین ټوکې او رومیل اچولی بیا خو دا هم بدعت دی، او ته چې په دې سپیکر کې دا بیان کوې بیا خو دا هم بدعت دی، او ته چې دې موټر ته وختې بیا خو دا هم بدعت دی. دې غریب اوس د بدعت په معنی نه دی پوه، خاصی او رټه لګوي بدعت او بدعت او راشه دام بدعت او راشه دام بدعت. نو دلته اوس دا سړی هم په دې مسله نه دی پوه چې دا مرسته غوښته د غیر الله نه دي څه مطلب دی،
او کله شرک او کړه دې نه دی پوه خو چې تا چاته آواز وکړي چې یاره مرسته وي ته هم بیا مشرک شي ته چې موږ ته وایي تاسو شرک کوئ نو راشه فرق ته وګوره که او هغه کار کې ته مرسته غواړي چې په هغې باندې صرف الله قادر دی بعض علما داسې تعبیر کوي په هغې باندې بعض خلک نه پوهېږي وایي د داسې سړي نه مرسته غوښتې چې هغه په هغه کار باندې قادر نه دی د دې نه ښکلی تعبیر به دی چې مرسته غوښته د یو کس نه په داسې کار کې چې په هغې باندې صرف الله قادر دی دا تعبیر به د هغه اولني نه صحیح دا به ته ښایي ولې به ښایي ژر یې پوه کړو اوس که ته چاته دا ووایې چې یو مرسته غوښته د مخلوق نه په داسې کار کې چې هغه پې قادر نه وي دا شرک دی نو بیا هغه تا ته دا ووایي چې ته اوس یو انجینیر پسې لاړ شي انجینیر پسې د بلډینګونو د نقشې چې جوړي او ته زما په ګرده باندې دړلې او مرسته را سره وکړه بیا ورته شرک وکړو شرک نه شو حاضر دی خو په دې کار قادر قدرت شته نه چې قدرت یې نشي شرک مشرک شو ولې نه شو نه بارک الله فیک د په دې قادر دی ډاکټر ته خو رسولی څه نه څه خو کولی شي که نه تاسو دې بل ځای ته لاړئ دویمه ځکه موږ ووایي چې ته دا ووایه چې د یو انسان نه په هغه څه کې مرسته مه غواړې چې په هغې صرف الله قادر دی بیا به خبره ډېره اسانه شي یو انجینیر چې ستا مرسته وکړي په یو دړ او تکلیف کې کولی شي دا کار داسې نه دی چې د انسانانو د قدرت نه بهر دی خو صرف دی یې نشي کولی نو ځکه که داسې ووایو موږ دا به ډېر ښایي چې د یو چا نه د یو مخلوق نه غوښته هغه څه چې په هغې صرف الله قادر وي نو بیا به خبره څه شي ښه به اسانه شي دغه بل تعریف هم ډېر ښه دی خو کیدای شي څوک درته دا اشکال راواچوي او بیا به داسې ګډوډ شي لکه اوس چې را باز ګډوډ شو هغه ورور ته جواب معلوم هغه ته جواب معلوم و چې دې تا سره په بله طریقه مرسته کولی شي نو دې کیسې دي لکه اوس ته ورلې په د تره په زوی پسې چې هغه غریب دی او تا ته ښه پته دی چې سړی څه دی او ته پسې ورلې ویل زر یاله راکړه ضرورت مې دی مرسته وکړي او بل دی ته مشرکه دا خو د زر یالو طاقت نشته ځکه ځان به ډېر پوه کوئ په دې مسلو د علماو پخوا کې زنګنان ماتول د هغوی سره وخت تېرول د یې فایده ده سرسري دا مسلې چې واوري که نه دی دومره فایده جوړه نه کړي څومره چې نقصان وکړي مالک صاحب مخکې وایي که دا ګرم ګرم ورته کې نه دا چې نوي مسلې زده کړي دی په کور کې د ټول نه اول جاښه جوړه کړي او بیا ملګري او بیا کلیوال او بیا د پوه هم نه دی په مسله خو اوس دا خوښی دي چې دا سړی چې داسې دینداري مضبوطه نه وي او علم یې مضبوطه نه وي نو شیطان پې لږ زوروري نو د دې دا خوښی چې زه راښکاره شوې هر چې عالم یې راسخي په علم کې او تقواداري دینداري هغه دې سره کار نشتی که زه راښکاره کېږم که نه خو هغه په مسله باندې پوه دی خو دا کمزوري ورته کې نه وي دوی څه ته خوشحالي راښکاره کېدو ته اوس نن سبا د فیسبوک ته وګوره که روزانه مارکیټ ته نه مولوي صاحب راوځي روزانه نه مولوي صاحب پټکې او شیماغې چولې او غوتره په سر باندې رومیال او فضیلة الشیخ العلامه او عمر نومونه ورسره د هغه بیان چې هغه بیان یې واوري نو غریب هغه خطبة الحاجه چې شروع کړي ان الحمدلله په هغې کې دومره ګډوډ شي چې خو دی مولوي صاحب دی لګیا خو دی که لکه زموږ د خلکو خو دا مطلب دی چې هر بیانونکی څه دی مولا دی او چې پټکۍ په سر یو نو دا ډېر ګرمي ده نوي نوي نه ده او بیا چې فارغه شي او پټکۍ ورته په سر شي جامعو کې چې سبق وي او پټکۍ ورته په سر کړي او سند وله ورکړي
په دې کې به د ډېرو بریک نه لګي. که ته ووایې مثال کې لکه د اوس فارغه شو ته ووایې چې مثال کې پلانې شیخ صاحب او یو غټ عالم دی ورته یاد کړو، لکه مثال به داسې ووایو شیخ عبدالسلام رستمي رحمه الله دی ورته یاد کړو چې شیخ عبدالسلام وایي موږ هم سبقونه ویلي دي هغه هم ویلي دي. یار اوس د شیخ عبدالسلام سره ښکر وایي ځکه چې سبق یې ویلی دی. نو په دې مسلو اول ځان صحیح پوه کوئ، په ځان کې تقوا راولئ، د الله نه به یریږئ، بیا مسله سړي ته بیانوه. داسې نه چې ته دلته واورئ چې مرسته غوښته دی یو مخلوق نه چې د هغه پې طاقت نه وي، دا شرک ته اوبه ورځي چې څوک یې ټول دنیا مشرکه کړه. لا، په دې مسله ځان پوه کړه څه مطلب دی چې طاقت یې نه وي، څه مطلب دی. نو اوس ته به یو کس پسې ورغلې چې ما له راکړه 1000 ریاله او د هغه سره 1000 ریاله نشته، څه وایي؟ د بل چا نه به راوالي، بل چا ته به وینا وکړي، ټلیفون به وکړي، تا به په ګاډي کې بل چا له ورسوي که نور څه نشي کولی. نوره مرسته ضرور نشم کولی، خو که بل څوک درته معلوم وي زه به دې په ګاډي کې ورسوم. مرسته خو کولی شي که نه؟ بل دا کار الله بعضو مخلوقاتو له طاقت د دې د کولو ورکړی دی که نه دی؟ آیا ټول مخلوقات انسانان داسې دي چې 1000 ریاله چاله نشي ورکولی؟ نه، ډېر شی پکې شته چې هغه ورکولی شي. اوس پوه شو زما په دې خبره. نو ناروا څه دي؟ هغه څه کې مرسته غوښته چې هغه کار باندې قادر نه وي مګر یو الله. نو سړی به ژوندی موجود به په دې کار به قادر وي. 3 خبرې شوې ښه چې دا پکې بیا صحیح ده. ښه اوس دا هم ناروا ده چې غایب دی او ته ورته چغې وهې، دا هم ناروا ده چې دا په طاقت کې شته او غایب دی. نو دا یو 2-3 خبرې دا به د دې لپاره لازم یاد ساتئ چې دی به حاضري، دی به موجودي، دی به ژوندی، دی به حاضري، دی به قادري. ها اوس شیخ څه وایي تا ته؟ اذا ثبت ذلك، دا خبره ډېره اوږده شوه، دا په دې باندې به خبره ودرو او چې تاسو ته یاد وي چې د هغوی هغه شبهه او د هغې جواب روان دی. انشاءالله روان درس کې به دې ځینې خبره پوره کوو. الله سبحانه وتعالی دې په موږ باندې خپل رحم وکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ په توحید باندې پوه کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.